الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أحب إلى الله أن يتعبد فيها من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. نما عزتمند مسلمانان ورونو، د مسلمان د پاره په دې کال کې الله جل جلاله باز خاص ورځې خاص وختونه د فضیلت او غوروالي د پاره هغه مقرر کړی دي. په هغې کې د 10 ورځې د ذی الحجې هم دي چې حدیث شریف کې ذکر دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ما من عمل احب الى الله ان يتعبد فيها، نشته د یو عمل چې ډېر خوښ وي الله تعالی ته چې عبادت وکړلی شي په هغه ورځو کې من 10 ذی الحجه، د دې 10 ورځو د دې ذی الحجې ده د لوی اختر د اولنۍ 10 ورځې په دې کې الله جل جلاله ته عبادت ډېر زیات محبوب دی. یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنة، د هر ورځې روزه هغه د یو کال د روزو برابر ثواب لري. او قیام کل لیلة منها بقیام لیلة القدر، او د هر شپې عبادت هغه د لیلة القدر د عبادت امره ثواب لري. یعنی هر ورځ چې ته یو روزه نصیب د 9 روزې، نو د یوې روزې په بدله کې د الله تعالی د یو کال د نفلي روزو امره ثواب درکوي. اصلي ثواب چې څومره دی، انعامي ثواب خو د هغه سره ډېر زیات دی چې هغه ثابت کال روزې ونیسي. او کوم اصل ثواب چې دی نو د دې یوې روزې په نیولو د الله تعالی د کال د روزو امره ثواب درکوي. او قیام کل لیلة منها، او د هر شپې عبادت چې دی هغې بدله الله جل جلاله د دومره ثواب ورکوي د لیلة القدر د شپې چې د عبادت وکړي چې د هغه د 1000 میاشتو نه بهتره دی. تقریبا 83-84 سال د هغې نه جوړېږي. اصلي ثواب چې څومره دی. اوس عملي چې یو سړی په لیلة القدر کې یا 3 او 4 کال عبادت وکړي د هغه انعامي ثواب ډېر زیات دی. خو کوم اصلي ثواب چې دی الله تعالی هغه دې انسان له ورکوي. بل حدیث شریف کې ذکر دی چې د دې اولنۍ 9 روزې چې دي د هرې ورځې په روژه الله جل جلاله د یو کال تیر شوي ګناهونه معاف کوي. او د عرفې روژه د 9 تاریخ روژه په دې الله جل جلاله د یو تیر شوي کال او د یو را روان کال ګناهونه الله جل جلاله معاف کوي. نو چاته الله تعالی توفیق ورکړي په دې 9 ورځو کې څومره کېږي د هغه د روژې دا ونیسي. د ثواب شی دی، د فضیلت شی دی، د بهترۍ شی دی. او بل په دې ورځو کې د عبادت شرح د سره خپل لږه سیوا کی د ورځې هم او د شپې هم. د شپې نور کله کم معمول زمونږ وو دا غینه د موږ معمول لږ زیات کو لږ سیوا دی کو، ځکه الله جل جلاله د پدې کې عمل هغه ډیر بهتر دی، ډیر غوړه دی چې موږ زیات پدې کې عبادت هغه وکړو او د ګناهونو نه پدې کې خپل پرهیز وکړو او ځان د ګناهونو نه د پدې 9 ورځو کې خاص طور وساتو. ټول ساتل پکار دی ټول کال، او خاص طور دا ورځې ډېرې د فضیلت دي. نو نیک اعمال دې پکې زیات کړو، د ګناهونو نه دی پرهیز پکې وکړو. نو چاله الله تعالی توفیق ورکړي نو دا 9 ورځې د دې کې څونه روزې دی ونیوي د ثواب شی دی. بیا په اختر په ورځ او د اختر نه 3 ورځې وروسته روزې نیول دا حرام دي. د اختر په ورځ چې کوم هغه خوراک نه کول دي نو هغه روزه نه ده. هغه د دغه ورځې ابتدا د غوښې نه کول، د قرباني د غوښې نه کول دا مستحب دي، بهتر دي. لکه دغه ته روزه نه ویل کېږي ځکه شرعي روزه چې هغه د سهار صبح صادق نه واخله او د ماښام د نور د پرېوتو پورې.
تیره جمعه باندې د قربانۍ د مسایلو متعلق چې مونږه یو ویلو چې تاریخ د قربانۍ هغه څه و، دویم مونږ نصاب د قربانۍ ویلو چې د قربانۍ نصاب څه دی، دریم نن حکم د قربانۍ چې دا قرباني واجب ده چاله چې الله تعالی وسع او طاقت ورکړی دی د 7.5 تولې سونې یا د 52 تولې چاندۍ یا د دې په مقدار باندې د سامان تجارت د مال تجارت د هغې مالکي یا په خپل ملکیت کې د ضرورت نه سیواګري څیزونه داسې وي چې د دې قیمت ته وررسېږي نو په ده باندې قرباني کول واجب دي. دا مستحب او سنت حکم نه دی چې زمونږ اکثر خلک داسې کوي چې په کور کې مشر یوه قرباني کوي، زوی یې واده کړی د ښځې سره کالی 10 تولې 8 تولې 9 تولې 9.5 تولې لا چا 15 تولې دومره وي، خو لیکن پلار قرباني کوي او د ښکته چې د کومو د اولاد ودونه کړي دي او د انګور سره دومره کالي موجود دي هغه قرباني نه کوي، دا په دې واجب پاتې کېږي، دا ګوره په توبو هم نه معاف کېږي، دا به قضا په دې پاتې ده که هر څو کاله دي نو په دې باندې دا قضا به پاتې، بیا به د یو ګډې بیزې یا د یوې حصې امره قیمت دا به خیراتي ورکوي غریبانانو له مسکینانو له دا په دې واجب پاتې که د یو کال ده که د 2 ده که د 3 ده که د 4 ده، نو په دې خبره د ځان پوه کړو قرباني کول واجب دي په صاحب نصاب باندې چې په چا سره نصاب په تېره جمعه بیان کړو چې دغه نصاب د چا سره موجود دي قرباني کول په ده باندې واجب دي، خوا که هغه مشري او که کشري که نارینه ده او که زنانه ده، دا ده چې په کور کې مشر او قرباني کوي اکثر په هغه مشر واجب هم دی، د هغه سره صحیح هم نه دونه د نصاب متعلق، خو لیکن هغه زنانه سره چې کوم کالي په هغو باندې واجبي نو د هغو هغه نه کوي او په کور کې مشر یوه حصه چېرته نیولي پخوانۍ را روانوي نو په دغه باندې ګزاره کوي، نو دغه به نه وي، او چا سره چې د نصاب په مقدار صحیح نو ګوره دا باندې قرباني واجبه ده خامخا به دا کوي، که وایي نه کړه د ده په ذمه قضا پاتې ده، دا په توبو او په حجونو باندې هم ګوره نه معاف کېږي، دا خبره یاد ساتئ. بله خبره څاروی د قربانۍ دا 3 قسمه څاروي دي، ګډې بیزې، غوا میخې او اوښان، او په دې کې شرط هم دا دی چې دا به کورني سارانو څاروو باندې څه نه کېږي قرباني نه کېږي، خو سارنۍ ګډو یا سارنۍ بیزه یا غوا چا نیوله او د ده سره ده چې په دې به قرباني وکړم نو په دې قرباني نه کېږي، نو دا 3 قسمه څاروي دي، ګډې بیزې دي، غوا میخې دي، اوښان دي، او په دې کې کورنۍ شرط دی چې دا به کورني ساراني نه، د دې عمرونه به صحیح په ګډو بیزو کې چې یو کال پوره شوی او په دویم کې داخل شوي، که یوه ورځ هم سیوا شوی خیر دی، خو که یوه ورځ کوم نو ګوره قرباني دې نه کېږي. په دې کې دا مسله یاد ساتئ، کله کله په دې میله کې دا کسان څاروی راوستی ته چې ورته په نظر باندې ګورې جو هغه دومره بچوړی چې هغه د کال او یا د 14-15 میاشتو نه وي، هغه به راته د خدای قرآن خوري چې لکه د رسلي 2 کاله پوره دي، نو که د څاروي د ظاهر دا تکذیب کوو چې دا دونه نه دی نو د دې کس په وینا باندې به یقین نه کوئ، دا د رښتیاو زمانه نه ده، خپل تحقیق او خپل یقین ته به خبره رسوئ. اوس څاروی دومره غټ دی چې ته ورته ګورې هغه د 2 کاله عمر وی او د ستاره تجربې مطابق یا بل څوک د څاروو ماهر د هغې د تجربې مطابق د دې څاروي د عمر به دومره وي، د هغه د جسامت مطابق د عمر به دومره وي، نو بیا ته تصدیق کولی شي، خو که څاروی ورکوټه هغه ځانه 100 پیره قرآن نو نن سبا قرآن خلکو ځانه پرې کړي دي، داسې خوري، دا پروا نه کوي چې آخرت را روان دی او قبر قیامت دی او رښتیا ووایم نو چېرته نجات به بیا مومو، که دروغ وایم نو هلاکېږم، نو دروغ نن سبا په خلکو کې ډېر زیات شوي دي، دې ته به خیال کوئ چې چېرته د عمر په لحاظ باندې څوک در باندې هغه څاروی داسې درخرڅ نه کوي چې قرباني دې نه کېږي، نو که قرباني به دې ونه شي هسې به څاروی ذبح کې حلال به کې، اول نمبر دا چې په ګډو بیزو کې چې یو کال پوره په دویم کال کې داخلي که یوه ورځ به هم اوښتې خیر دی، خو که یوه ورځ هم کمې غوره نه کېږي، ها البته په ګډ کې دا مسله شته چې 6 میاشتې یا د 6 نه ډېرې شوي او دا دومره سوره وي چې د کال په ګډو کې دا پرېښودلی شي د ده بیا پته نه لګي په هغو کې دومره وداني، نو بیا په هغه 6 میاشتو نه چې زیاتې په هغه ګډ باندې هم قرباني کېږي. په غوا میخو کې چې 2 کاله پوره شوي په 3یم کې داخلي، که یوه ورځ پرې هم اوښتې خیر دی، خو که کمي یوه ورځ پکې کمه ده نو هم به د دې نه کېږي، اگر که ډېر غټ ولې نه وي، د 1.5 کال سپی دی ښه خوراکونه یې پرې کړي دي او د غټ غوایي هم راښکاري،
خو په دې باندې به قرباني نه کیږي. په دې کې 2 کاله سړي ضروری او لازمی دي چې 2 کاله بعد د غوا میخو او په دې کې را پوره شي په دې نه واکې. او دریم قسم سالوي اوخان دي چې پای کې 15 کاله پوره شي او په شپږم کال کې د داخلي هغه لپاره دا د عمرونو شرط دی. د شرکاو تعداد چې 100 کسان قرباني په 100 کولای شي. ګډي بيځه دا چې دا په یو کس نه کیږي، صرف یو قرباني پدې کیږي. په غوا میخو او په خانو کې د یو نو واخلا د 9 کسانو پوری شرکت کولای شي. 1 2 3 4 5 6 د 9 کسانو پوری پدې کې بیمله تاجت نشته. د یو نو واخلا د 9 پوری کسان پدې کې شرکت کولای شي، خو شرط پدای چې د یو کس حساب د 1/7 نه کم نه وي. د 9 می حصہ به د چا حصہ کم نه وي. تاسو چې یو کس خبر وکړي چې الګا راځه ته خدای نه یو کې نو ما سره دونه پیسې نشته، دا 9 می حساب ونه شي، ما بستا شي، ما بزما شي. دا بیا دا 9 منه شو، دا 14 شو بیا. نو د 9 می حصہ نه به د چا حصہ کم نه وي. بل بده شریکو کسانو کې به احتیاط پکاري چې ټول کسان صحیح عقیده والے، د ټولو کسانو نیت هغه د قرباني او د ثوابي. اوس قرباني کوي پکې د ولیمې لپاره کوي یا د حقیقي د ماشوم لپاره کوي، خیر ده هر یو شي، او چې نیت یې د ثوابي د ټولو او د دې ټولو مال چې هغه حلالي. ظاهرا ته ګوري چې دا مال حلال دی، سود نه کوي، رشوت نه اخلي، بیمه نه کوي، پردې حقونه نه نشي چې څومره لګتا ته معلومات چې د مال به حلالي. ځکه د قربانۍ د شریکو کسانو مثال داسې دی لکه د مانځه رکعتونه چې په مانځه کې یو رکعت هم فاسد شي، 4 وړه رکعت او سره کېږي فاسدېږي. نو د قربانۍ په شرکاو کې په دې ملګرو کې د ټل په ملګرو کې د یو کس هم عقیده خرابه وه، د مال خراب و، نیت خراب و، نو په دې کې بیا د ټولو قرباني به نه کېږي. ځکه دا یو ساده اره د 9 یا 15 یا 6 کسانو له طرف نه چې جایز کېږي، دا خلاف العقل دی، خلاف القیاس دی. نو په شرکاو کې به دا خبره هغه ضروري چې د یو نواله د 9 پورې په دې کې کسان شریک کېدي شي. دغه 9 کسان چې سروي اخلي خدا د چې 9 وړه موجودي کنه یې بیا اختیار یو لا 2 لا ورکی هغه چې بیا کوم سروي واغستو نو اغستل شي د پکې اختیار شته. ایبونه د قربانۍ کوي 100 منټه نو وخت چې خپکیږي بنو لکه بیا متعلق ته بل جمعه چې راځي ټول وخت سروي اغستي. ایبونه د قربانۍ ګوره مستحب دا چې سروي د هر قسم عیب نه پاکي. جایز کم عیبونه چې دا پکې نه، ځکه چې الله له موږ څخه ورکو په کار چې خیستا او کولې ورکو. داسې ګوډو یا شل چې قرباني پکې کېږي، خو په ډینجقه باندې ځي او په ګوډ رواني قرباني خو پکې کېږي، ولیکن چې الله له څخه ورکو په کار چې بهتر ورکو. الله خیسته دی، خیسته شي خوښي، ځان له خیسته خو هو په کار چې الله له ورکو نو څور کو خیسته. نو سروي د هر قسم عیب نه چې کوم جایز عیبونه دي د دین هم پاکي خو وداني. څنګه دا په کال کې هو پیره ده الله له ورکه خشه ورکا. وس صاحبونه دي چې پای کې قرباني بیا سره کیږي. نو مثال پړوند وګورئ ټول پرې شوی دي یا درې مې سره پرې شوی دي یا وګورئ د سر نه پیدایشي شته نو دومره ګوډ دی چې په درې وخت روان دی، د څلورم خپاړو لګولې نشي، لکه یې ټوله پرې شوی ده یا د درې مې سره نه زیاته پرې شوی ده. پړوند یا درې مې سره نظر داغه ختم شوی دی. کم سارو چې سلور تیری غوا یا میخه چې پای کې 2 وچ شوی یا کټ شوی په دې قرباني نه کیږي. بزیری پای کې یو ته وچ شوی یا کټ شوی په دې باندې قرباني نه کیږي. غاخونه ټول ارتاو شوی دي چې خوراک نشي کولای په دې باندې قرباني نه کیږي. دغه شانته دومره خواري چې پاړو کې نه لاړو شته نو یا په دومره خارق ته چې غوخه ته هغه خارق هغه خوشوي دي په دې باندې سره کې قرباني نه کیږي. ساروي خکر د شي مات شوی دی چې د هډو کې نه راختل د سر دا کماډو کې دی د